मैं तो वो शख्सियत थी कि रात रात भर तकरीर करती थी अफ्रीका में, यहाँ वहाँ फजर की नमाज पे बंद करती थी। आफिया को मैंने सिर्फ मोहब्बत सिखाई, प्यार सिखाया, उसको इल्म दिया। मैं ये कहती थी कि कुरान और इस्लाम सिर्फ रूहानियत का नाम नहीं है। ملګرو دا وخت تاسو کتې شئ ډاکټر عافیه صدیقي کم د افغانستان ویډیو چې ورکړله وای پکې چې آیا دا را روانه د افغانستان ته راورسېده ورسره په سر کې تاسو یو ویډیو وکته کم چې ویل کېږي چې دا د عافیه صدیقي یو ویډیو د په افغانستان کې چې کله د جز نه کوزه شوه نو هلته یو تقریر وکړو. حقیقت په دې خبره کې څونه دی دا خبر چې کم دی که تاسو ګورئ تقریبا میاشت وشوه چې په سوشل میډیا چلیږي او دغه پکې ویل کېږي چې د افغانستان کم طالبان د هغې کم حکومت چې دی هلته عافیه صدیقي هغه وغوښتل او هغه کم حساب کتاب چې دی هغه وشو. نو په دې په هکله زه تاسو ته وایم دا پیلنی کم تقریر چې تاسو واورېدو دا د ډاکټر عافیه صدیقي د مور تقریر و، یعنی هغه په خپله نه وه کومه مور چې وه هغه وه په 2019 کې دا تقریر ریکارډ کړی و. اوس خلک هغه رالي او دا شیر کوي. ورسره دا بله کومه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته په هغې کې د ډاکټر عافیه صدیقي کومه خور چې دا هغه ګرځېده ورسره کوم یو میټینګ سره روانه وه هغه ویډیو وه هغه هم خلک اوس رالي او شیر کوي. نو تاسو ټولو ته زه ووایم چې په دې کې څه حقیقت نشته. لا تر اوسه پورې په جیل کې ده. البته د افغانستان ته یو کم وکیل چې و هغه څه خبر وتل راغلی خو بیا واپس تللی دی او لا نوي کوم اپډیټ چې دي هغه پکې نه دي راغلی. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې میلاو. الله حافظ.